بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یم د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې د لسم ټولګي فزیک مضمون په اووم لوست کې موږ تاسو د واحداتو سیسټمونه مطالعه کړل. د واحداتو سیسټمونه مو زده کړل چې د واحداتو سیسټمونه څه شي دي. همدارنګه واحدات څنګه کولی شو چې یو په بل باندې تبدیل کړو. د دې ترڅنګ مو دا ولوستله چې د اوږدوالي واحدات څه شي دي، د دوی اضعاف او اجزاوې څه شي دي، همدارنګه د وزن واحدات څه شي دي، د دې ترڅنګ د وخت واحدات څه شي دي، او د دې ترڅنګ د مثلا د برېښنا د جریان واحدات. دا ټول موږ تاسو په تېر لوست کې مطالعه کړه. نن دا زه د لسم ټولګي فزیک مضمون اتم لوست کې دا مطالعه کوو چې څنګه کولی شو چې موږ واحدات یو په بل باندې تبدیل کړو. د مثال په توګه سره زه وایم که چیرې مثلا 4 کیلومتره فاصله زه ولرم، دغه 4 کیلومتره فاصله مساوي کېږي په 100 متره سره. یا د مثال په توګه سره زه مثلا 8 متره یا 800 متره فاصله لرم، 800 متره فاصله مساوي کېږي په 100 کیلومتره سره. د دې لپاره چې موږ دا واحدات یو په بل باندې تبدیل کړو، څنګه کولی شو واحدات یو په بل تبدیل کړو. راځو نن د دې ورځې درس مو د واحداتو د تبادلې تر عنوان لاندې دی چې څنګه کولی شو واحدات یو په بل باندې تبدیل کړو. راځو شروع کوو د واحداتو د تبادلې درس، یا هم ویلی شو چې یونټ ایکسچینج. د واحداتو تبادلې ته چې راسو نو دلته خبره چې ده هغه دوه شیانو ته راجع کېږي. لکه څنګه چې تېر لوست کې موږ تاسو ویله چې عموما واحد چې دی دا درلودونکی د دوو برخو دی. یوې برخې ته د دوی هغه لویې برخې ویل کېږي. کومې برخې ورته ویل کېږي؟ یوې برخې ته د دوی لویې برخې ویل کېږي، همدارنګه بلې برخې ته د دوی کوچنۍ برخې ویل کېږي. دا مو مطالعه کړله چې کوچنۍ برخې ته چې ده د یو واحد کوچنۍ برخې ته په خپله د واحد اجزا ویل کېږي، همدارنګه د یو واحد لویې برخې ته د واحد اضعاف ویل کېږي. چې ورته ویل کېږي د یو واحد لویې برخې ته د واحد اضعاف ویل کېږي. د هغه څخه وروسته مو دا زده کړله چې د واحداتو مثلا د هر واحد چې د دې د جملې څخه مثلا موږ چې راخیستلی شو اوږدوالی راخیستلی شو. د اوږدوالي واحدات، اوږدوالی په خپله یو کمیت دی. د اوږدوالي واحد په نړیوال انټرنیشنل سیسټم کې چې دی هغه په خپله متر دی. موږ داسې ویله چې دغه د اوږدوالي واحد متر چې دی دا په خپل ځان ته هم اضعاف لري هم اجزاوې لري. معنا دا چې د اوږدوالي د اندازه کولو لپاره هم موږ لویې برخې لرو، لوی واحدات لرو، هم کوچني لرو. چې مثلا د اضعافو د جملې څخه مثلا موږ کیلومتر وویلي، همدارنګه د اجزاو د جملې څخه مثلا موږ ملي متر وویلي. همداسې ځینې نور اضعاف لکه مثلا هکتومتر چې دی، د دې ترڅنګ مثلا دیکامتر چې دی، دا ټول چې دی دا په خپله د اوږدوالي واحد چې متر دی دا د متر اضعاف دی. همدارنګه موږ د دې اجزاوې وویلې چې مثلا په دې کې سانتي متر راتلی شي، همدارنګه دیسي متر راتلی شي. دا ټوله د اوږدوالي څه شي دی؟ د اوږدوالي د واحد چې متر دی د دې هغه اجزاوې دي. اوس دلته موږ او تاسو په دې لوست کې دا زده کوو چې څنګه کولی شو چې اضعاف چې دي دا په اجزاو باندې بدلې کړو. معنا د یو واحد لویې برخې په کوچنیو برخو بدلې کړو. همدارنګه څنګه کولی شو چې اجزاوې په اضعافو بدلې کړو. معنا د یو واحد کوچنۍ برخې په لویو برخو باندې بدلې کړو. موږ او تاسو په دې ویډیو درس تر د واحداتو د تبادلې تر عنوان لاندې دي. نو راځو لومړی شروع کوو د اوږدوالي څخه، یا هم د لنګت د واحداتو څخه. د لنګت واحدات لکه څنګه چې دلته ما تاسو ته ذکر کړله چې مثلا دا هم دوې برخې لري چې یوې ته یې لویې برخې یعنې اضعاف ویل کېږي او بلې ته یې کوچنۍ برخې یا هم څه ویل کېږي؟ اجزاوې ویل کېږي. نو لومړی راځو د دې څخه راشروع کوو. د دې نه مخکې چې موږ د واحداتو تبادله شروع کوو نو یوه خبره موږ او تاسو باید د نوټ په شکل د ځان سره همیشه په یاد وي. هغه څه شي ده چې دا په د ټولو واحداتو یا د ټولو کمیتونو هغه کوم واحدات چې دي د هغوی په تبادله کې موږ او تاسو سره مرسته کوي. هغه څه شي؟ لومړی خبره ده کله چې موږ غواړو چې لوی واحد په کوچني واحد بدل کړو. کله چې غواړو چې لوی واحد په چا بدل کړو؟ لوی واحد په کوچني واحد بدل کړو. مثلا زه غواړم کیلومتر مثلا سانتي متر ته یا متر ته بدل کړم. کله چې غواړو چې لوی واحد په کوچني واحد بدل کړو نو دا خبره موږ ته باید په یاد وي چې په دې ځای کې موږ د ضرب د عملیې څخه څه کوو؟ استفاده کوو. د کومې عملیې څخه استفاده کوو؟ د ضرب د عملیې څخه. چې څنګه دا درته ښیم. دویمه خبره دا کله چې موږ غواړو چې کوچني واحدات موږ په لویو باندې بدل کړو. کوچني واحدات په څه باندې بدل کړو؟
په لوی واحد باندې بدل کړو یا داسې ویلی شو چې کله موږ غواړو چې اجزا وي په چا باندې تبدیل کړو اجزا وي په اضعافو باندې څه وکړو تبدیل یې کړو یا واړوو په دې وخت کې بیا موږ او تاسو د څه څخه استفاده کوو په دې وخت کې بیا موږ او تاسو د تقسیم د عملیې څخه استفاده کوو په دې وخت کې چې استفاده کوو د تقسیم د عملیې څخه استفاده کوو دا چې څنګه دا کار سرته رسېږي راځئ دا دلته درښیم د دې لپاره موږ او تاسو راځو لومړی مثال راخلو لومړی مثال په دې شکل سره دی مثلا زه وایم په لومړي مثال کې داسې وایو چې 4 کیلومتره څه شي 4 کیلومتره مساوي کېږي په 2 متره سره 4 کیلومتره مساوي کېږي په 2 متره سره نو د دې لپاره چې موږ 4 کیلومتره په چا باندې واړو د دې لپاره چې موږ او تاسو دغه 4 کیلومتره چې دي دا په متر باندې واړو نو لومړی باید موږ ته دا معلوم وي چې 1 کیلومتر څو متره کېږي چې په تېره ویډیو کې ما تاسو ته دغه اجزاوې همدارنګه اضعاف او خپل قیمتونه درته وښول تاسو کولی شئ چې تېره ویډیو که چیرې مثلا دغه شیانو کې تاسو مشکل لرئ تاسو کولی شئ چې تېره ویډیو درسره وګورئ د لسم ټولګي فزیک مضمون اووم لوست کې موږ تاسو د واحداتو په سیسټمونو کې دا مطالعه کړه نو لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې 1 کیلومتر چې دی څه شي 1 دانه کیلومتر چې دی دا په خپله مساوي کېږي په 1000 متره سره 1 کیلومتر مساوي کېږي په 1000 متره سره معنا دا چې کله 1000 متره سره یو ځای شي د دې څخه موږ ته 1 کیلومتر په لاس راځي اوس پوښتنه دا ده چې 4 کیلومتره به نو مساوي کېږي په 2 متره سره که چیرې 1 کیلومتر مساوي کېږي په 1000 متره سره نو 4 کیلومتر به مساوي کېږي په 2 متره سره نو ما تاسو ته مخکې هم وویله کله چې موږ غواړو چې لوی واحد په کوچني واحد بدل کړو د ضرب د عملیې څخه استفاده کوو په دې ځای کې تاسو وګورئ کیلومتر چې دی هغه لوی واحد دی او متر چې دی هغه کوچنی واحد دی معنا دا چې موږ غواړو چې لوی واحد چې دی هغه په کوچني واحد باندې بدل کړو غواړو چې دا معلوم کړو چې 4 کیلومتر چې دی هغه 100 متره کېږي دلته ما تاسو ته مخکې هم ویل چې د ضرب د عملیې څخه استفاده کېږي دا چې څنګه کېږي دا اوس دلته درته ښیم دې لپاره چې تاسو دا پیدا کړئ چې 4 کیلومتر 100 متره کېږي نو لومړی خو دا خبره دا باید تاسو ته معلوم وي چې 1 کیلومتر 100 متره کېږي دا چې 1 کیلومتر 100 متره کېږي 1000 متره کېږي نو 4 کیلومتر موږ داسې پیدا کولی شو چې د 4 کیلومتر راواخلو د چا سره یې ضرب کړو د 4 کیلومتر راواخلو موږ یې د 1000 متره سره ضرب کړو یعنې د دې سره یې څه وکړو ضرب یې کړو او بیرته یې راواخلو پر دا 1 کیلومتر باندې څه وکړو تقسیم یې کړو پر دا 1 کیلومتر باندې بیرته څه وکړو تقسیم یې کړو نو موږ ته به څه په لاس راکړي موږ ته به د متر اندازه په لاس راکړي څنګه داسې راځو داسې لیکو چې 4 کیلومتره چې دي هغه په خپله مساوي کېږي په څه شي سره دا په خپله مساوي کېږي په 4 ضرب 1000 4 ضرب 1000 تقسیم پر څه شي باندې تقسیم پر 1 باندې که چیرې تاسو دلته راسئ د 4 سره خپل قیمت ولیکئ چې هغه په خپله خپل هغه واحد ولیکئ چې کیلومتر دی همدارنګه د 0 سره خپل هغه واحد ولیکئ چې متر دی او د 1 سره خپل څه ولیکئ او واحد ولیکئ چې دا کیلومتر دی نو داسې ویلی شو چې دغه کیلومتر چې دی دا به د دې کیلومتر سره څه په وسي خلاص بسي 4 چې راواخلو په 0 کې ضرب کړو دا به مساوي سي لومړی 4 چې راخلو په 0 کې ضربوو نو دا مساوي سي په څه شي سره 4 ضرب 0 دا مساوي سي په 0 سره 4 ضرب 0 دا مساوي سي په 0 سره همدارنګه 4 ضرب 0 دا مساوي سي په 0 سره 4 ضرب 1 خپل مساوي سي په 50 سره په 4 سره دا مساوي کېږي په 4 زره چې شي سره په 4 زره متره سره 4 زره متره تقسیم پر 1 باندې بخپل بیرته مساوي سي په 50 سره دا بخپل بیرته مساوي سي په 4 زره متره سره نو موږ داسې ویلی شو چې یو که چیرې 1 کیلومتر مساوي کېږي په 1000 متره سره نو 4 کیلومتره چې دی هغه مساوي کېږي په 2 سره هغه مساوي کېږي په 4 زره متره سره دا و د شي بدلون د کیلومتر تبدیلول په چا باندې په متر باندې دغسې تاسو کولی شئ چې دغه لوی واحدات چې دي هغه په کوچنیو واحداتو باندې تبدیل کړئ دا تاسو کولی شئ چې ډایرکټ داسې وکړئ چې فقط دغه 4 چې دی دا راواخلي د دې سره یې ضرب کړئ ځکه یو هر عدد چې بیرته تقسیم کړئ پر 1 باندې بیرته مساوي کېږي په هماغه عدد سره نو تاسو کولی شئ چې ډایرکټ دا هم په خپل منځو کې راواخلئ سره ضرب یې کړئ مثلا په دویمه طریقه سره یې داسې کولی شو چې موږ دغه 4 چې دي دا په خپله راواخلو بس ډایرکټ یې ضرب کړو د چا سره
د زرو سره او کوم څه چې موږ ته په لاس راځي کوم قیمت چې موږ ته په لاس راځي د هغه سره څه شی ولیکو د هغه سره په خپله اتوماتیکلی متر ولیکو. خو که چیرې په دغه طریقه سره تاسو لیکئ نو تاسو کولی شئ چې په دې ځای کې دا واضح کېږي چې دا کیلومتر چې دی د بل کیلومتر سره ځي او موږ ته واحد چې دی هغه فقط متر راته پاتېږي. او که چیرې غواړئ په داسې طریقه یې حل کړئ بیا به تاسو راځئ ډایرکټ به د جواب سره څه شي لیکئ د جواب سره به په خپله متر لیکئ. ولې ځکه چې څلور چې په زرو کې ضرب کې تاسو ته خپله په چیش په لاس درکوي هغه د متر قیمت په لاس درکوي. راځو د دې لپاره دویم سوال ته مثلا دویم مثال راخلم. دویم مثال کې داسې وایم چې مثلا که چیرې زه 4 متره ولرم مثلا 15 متره ولرم دغه 15 متره مساوي کېږي په 2 سانتي متر سره. 15 متره مساوي کېږي په 2 سانتي متر سره. نو موږ تاسو ته باید لکه څنګه چې مې مخکې درته ویله دغه لومړی باید راته معلوم وي چې موږ کوم واحد په کوم واحد باندې بدلو. معنا کوچنی واحد په لوی واحد بدلو او که لوی واحد په کوچني واحد باندې بدلو. اوس دلته که چیرې موږ او تاسو ګورو متر چې دی هغه تر سانتي متر لوی دی ځکه موږ او تاسو په تیر لوست کې دا لوستي وه چې یو دانه متر چې دی دا په خپله مساوي کېږي په څه شي سره یو دانه متر مساوي کېږي په 100 سانتي متر سره. یو دانه متر مساوي کېږي په 100 سانتي متر څخه. نو داسې معلومیږي چې متر چې دی هغه تر سانتي متر لوی واحد دی. معنا موږ یو وارې بیا لوی واحد په چا باندې بدلوو په کوچني واحد باندې بدلوو. نو یو وارې بیا د ضرب د عملیې څخه استفاده کوو لکه څنګه چې مو تیر مثال کې ویله. دې کې راځو یو وارې بیا داسې وایو چې که چیرې یو متر مساوي کېږي په 100 متره سره نو البته په 100 سانتي متره سره نو 15 متره به مساوي کېږي په 2 سره په 2 سانتي متره سره. د دې لپاره به تاسو راسئ دغه 15 متره چې دی دا به د 100 سانتي متره سره ضرب کړئ او پر 1 متر باندې به یې تقسیم کړئ. یعنې دا بیرته خپله مساوي کېږي په څه شي سره په 15 متره ضرب 100 سره 100 سانتي متره سره تقسیم پر څه شي باندې تقسیم پر 1 متر باندې. دلته په دې ځای کې به بیا د تیر مثال په رقم لکه څنګه چې په تیر مثال کې درته ویله دغه متر چې دی دا به د دې متر سره څه پوسي دا به د دې سره خلاص سي. فقط به دلته چې راته پاتې سي 15 چې په 100 کې ضرب کړو دا به مساوي سي 15 چې کله په 100 کې ضرب کړو البته دې خواته به ولیکو 15 ضرب 0 دا به خپله مساوي سي په 0 سره. 15 ضرب 0 دا به مساوي سي په 0 سره. 15 ضرب 1 به خپله مساوي سي بیرته په چا سره په 15 سره. هر عدد ضرب 0 مساوي کېږي په 0 سره او هر عدد ضرب 1 مساوي کېږي بیرته په هماغه عدد سره تقسیم. یو بیرته به په صورت کې په مخرج کې مو څه شي پاتې سو فقط یو تقسیم پر 1 سره دا به مساوي سي. دلته موږ ته واحد څه شي پاتې سو واحد یوازې سانتي متر راته پاتې سو. ولې متر خو د متر سره ولاړی فقط واحد څه شي پاتې سو سانتي متر. نو موږ به دلته 1500 سره ولیکو چې څه شي سانتي متر. 1500 سانتي متر تقسیم پر 1 به بیرته خپله مساوي سي په چا سره په 1500 سانتي متر سره. نو داسې ویلی سو چې که چیرې 1 متر مساوي کېږي په 100 سانتي متر سره نو 15 متر خپله مساوي کېږي په 2 سره په 1500 سانتي متر سره. اوس په دې ځای کې په دې دواړو مثالونو کې موږ او تاسو لوی واحد په کوچني واحد باندې بدل کړئ او د ضرب د عملیې څخه مو استفاده وکړه دا چې څنګه دا مې درته وښیم. راځو یو بل مثال ته. په دې مثال کې موږ او تاسو راځو کوچنی واحد په لوی واحد باندې بدلو. په دې مثال کې راځو چې څه کوو دریم مثال ته راځو. په دریم مثال کې موږ او تاسو یو کوچنی واحد په لوی واحد باندې بدلو. د مثال په توګه سره زه لرم چې مثلا د تیر مثال برعکس راخلو. مثلا لرو چې 1500 سانتي متره چې دي دا مساوي کېږي په 100 سره په 100 متره سره. 1500 سانتي متره مساوي کېږي په 100 متره سره. په دې ځای کې لومړی خبره چې موږ ته باید معلومه وي هغه دا چې موږ لوی واحد په کوچني بدلو کوچنی واحد په لوی بدلو. نو موږ او تاسو خو مخکې دا ویلي وه چې د متر په اجزاو کې چې راتلای سي سانتي متر دی. سانتي متر خپله د متر په اجزاو کې دی. نو موږ او تاسو اجزا کمې برخې ته ویلې وه د یو واحد کوچني برخې ته مو ویلو. نو واضح خبره ده چې په دې ځای کې موږ تاسې د یو واحد کوچني برخه په لوی برخې باندې بدلو. معنا دا چې اجزا په اضاف باندې بدلو یا داسې ویلی سو چې کوچنی واحد ولوی واحد ته بدلو. نو دلته د تقسیم د عملیې څخه استفاده کوو. دا چې په څه ډول دا درته ښیم. د دې لپاره موږ تاسو ته لکه څنګه چې تیر مثال کې درته ویله دا باید معلومه وي چې یو متر چې دی هغه 100 سانتي متره کېږي یا دا باید راته معلومه وي چې 1 سانتي متر چې دی هغه 100 متره کېږي. په دې ځای کې به راسو داسې به ولیکو چې یو دانه متر چې دی یو دانه څه شی چې دی یو دانه متر چې دی دا په خپله مساوي کېږي په 100 سره په 100 سانتي متره سره. نو په دې ځای کې داسې ویلی سو چې 1500 سانتي متره به مساوي کېږي په 100 سره په 100 متره سره. لکه څنګه چې مو په تیر مثال کې ولوستله بس د هماغه په رقم راځو دلته بیا.
دغه عدد چې دی دا راخلو د دې سره یې څه کوو ضربوو یې او پر دې عدد باندې څه کوو تقسیموو یې. داسې لیکو چې دا به مساوي سي 1 متر چې شي 1 متر ضربې 1500 سانتي متر تقسیم پر څه شي باندې تقسیم پر 100 سانتي متر باندې. په دې مثال کې به دغه 1 سانتي متر چې دی دا به د سانتي متر سره څه پوسي خلاص وسی فقط به چې ته پاتې سي متر بره ته پاتې سي. یو چې په 500 کې ضرب کو دا بیرته خپل مساوي سي 50 سره یو چې په 500 کې ضرب کو دا بیرته مساوي سي په خپل په 500 سره یعنی 500 تقسیم پر 100 سره 500 تقسیم پر 100 سره دلته چې پاتې سو 500 تقسیم پر 100 سره 100 چې دی هغه خپل ځان سره هیڅ کوم واحد نه لري خو 500 چې دی د هغه واحد خپل چې دی متر دی یو چې په 500 کې ضرب کې دا بیرته مساوي په 500 سره متر خپل 500 کې دی هم هغه متر. نو دا داسې شو چې 500 متره تقسیم پر 100 سره په دې ځای کې موږ راسو د 500 به راواخلو پر 100 باندې به څه وکړو تقسیم به وکړو. دلته به دغه 2 صفرونه چې دي دا به د 2 صفرو سره خلاص شي 15 چې پر یو باندې تقسیم کې دا به خپله مساوي شي بیرته 50 سره په 15 متره سره. نو داسې ویلی شو چې 500 سانتي متره چې دی هغه په خپله مساوي کېږي په څه سره په 15 متره سره 500 سانتي متره چې دی 500 سانتي متره چې دی د خپله مساوي کېږي په 15 متر سره. یعنی لکه څنګه چې مخکې مثال کې ما تاسو ته ویله که چیرې موږ غواړو چې کوچنی واحد په لوی بدل کړو نو د ضرب د عملیې څخه استفاده کوو او که چیرې غواړو چې کوچنی واحد البته که کوچنی واحد په لوی واحد بدلو تقسیم د عملیې څخه استفاده کوو او که لوی واحد په کوچنی بدلو د ضرب د عملیې څخه استفاده کوو. د دې لپاره راځم یو بل مثال ته مثلا څلورم مثال راخلم. څلورم مثال کې داسې وایم چې مثلا 16000 چې شي 16000 متره چې دی دا مساوي کېږي مثلا په 100 چې سره په 100 کیلومتر 16000 متره مساوي کېږي په 100 کیلومتر سره. دلته د مثال کې که چیرې موږ تاسو متوجه سو موږ تاسو متر تبدیلوو په کیلومتر سره معنا دا چې اجزا چې د هغه بدلوو په چا سره اجزا چې د هغه په اضعاف باندې بدلوو یا داسې ویلی شو چې د یو واحد کوچنۍ برخه په لوی برخې باندې څنګه کوو تبدیلوي یا داسې ویلی شو چې کوچنی واحد په لوی واحد باندې بدلوو. دلته یو وارې بیا موږ تاسو د کومې عملیې څخه استفاده کوو دلته یو وارې بیا موږ تاسو د ډیویژن یا هم د تقسیم د عملیې څخه استفاده کوو. په څه ډول سره راځي درته وایم. د دې لپاره داسې وایم لومړی د 1 کیلومتر قیمت پیدا کوم چې 1 کیلومتر څو متره کېږي. د دې لپاره داسې وایو چې 1 کیلومتر چې دی یو څه شي 1 کیلومتر چې دی دا په خپله مساوي کېږي په 1000 څه سره په 1000 متره سره. نو که چیرې 1 کیلومتر مساوي کېږي په 1000 متره سره نو 16000 متره به مساوي کېږي په څو کیلومتر سره 16000 متره به مساوي کېږي په 100 کیلومتر سره. راځو داسې لیکو چې دا مساوي کېږي په څه شي سره لکه څنګه چې مې تېر مثال کې درته ویله تاسو به دغه متر چې دی دا به راواخلئ د دې سره به څه وکړئ ضرب به کړئ او بیا به راواخلئ پر دې عدد باندې به څه وکړئ تقسیم به کړئ بیا به راواخلئ څه به وکړئ پر دویم عدد باندې به تقسیم کړئ. یعنې داسې لیکو چې دا خپله مساوي کېږي په څه شي سره دا په خپله مساوي کېږي په 1 کیلومتر ضربې 16000 چې شي سره 16000 متره تقسیم پر څه شي باندې تقسیم پر 1000 متره باندې تقسیم پر څه شي باندې تقسیم پر 1000 متره باندې. په دې ځای کې به دغه 1 متر چې دی دا به د بل متر سره څه پوسي خلاص بسي. دلته دا 1 کیلومتر چې تاسو راواخلئ په 16000 کې څه وکړئ ضرب یې کړئ دا به مساوي سي په څه شي سره یو چې راواخلئ په 16000 کې ضرب کړئ دا به بیرته مساوي سي په هغه 16000 سره 16000 کیلومتر سره 16000 کیلومتر تقسیم پر 1000 باندې به دا مساوي سي په څه سره 16000 کیلومتر تقسیم پر څه شي باندې 16000 کیلومتر تقسیم پر 1000 ساده 1000 عدد باندې. په دې ځای کې به د 3 صفرونه د 3 صفرو سره څه پوسي خلاص وسی 6 چې پر یو تقسیم کې دا به خپله بیرته مساوي سي 50 سره په 6 کیلومتر سره. نو داسې ویلی شو چې که چیرې 1 کیلومتر چې دی دا مساوي کېږي په 1000 متره سره نو 16000 متره چې دی هغه خپله مساوي کېږي په څو سره 16000 متره چې دی هغه مساوي کېږي په 6 کیلومتر سره. یعنی په دغه طریقه سره موږ کولی شو چې اجزا په اضعاف بدل کړو اضعاف په اجزاو باندې بدل کړو. د دې لپاره راځو یو بل مثال راخلو مثلا یو 5م مثال راخلم. داسې وایم چې مثلا 800 څه شي 800 ملي متره مساوي کېږي 800 ملي متره مساوي کېږي مثلا په 100 متره سره مثال په توګه سره 800 ملي متره مساوي کېږي په 100 متره سره.
ملي متر چې دی هغه په اجزاو کې راځي، معنا ملي متر چې دی هغه یو کوچنی واحد دی او متر چې دی هغه یو لوی واحد دی د چې د اوږدوالي د اندازه کولو، د اوږدوالي د مقیاس اندازه کولو. دلته په دې ځای کې چې کله ملي متر په متر اړوو نو لومړۍ خبره چې موږ او تاسو ته معلومه باید وي هغه خبره دا ده چې دا باید راته معلومه وي چې یو متر چې دی هغه څو ملي متره کېږي. نو لکه څنګه چې مخکې ویله یو ملي متر تېره ویډیو کې موږ او تاسو دا ټوله قیمتونه لیکلي وه. که چېرې د چا په دې کې څوک مشکل ولري کولی شي چې تېره ویډیو وګوري، انشاءالله الرحمن مشکلات مو حلیږي. یو ملي متر موږ او تاسو داسې وایو چې دا مساوي کېږي په 0.001 سره یو متر سره، یا برعکس داسې وایو چې یوه دانه متر چې دی دا خپله مساوي کېږي په 1000 سره په 1000 ملي متر سره. نو که چیرې یو متر مساوي کېږي په 1000 ملي متر سره نو 800 ملي متره به مساوي سي په څو سره په څو متر سره. د دې مثال د حل لپاره راځو داسې وایو چې دا خپله مساوي کېږي په څه سره، دا مساوي کېږي دغه 800 ملي متره چې دی دا به راواخلو د یو متر سره به یې ضرب کړو او همدارنګه پر دغه ضرب یې څه وکړو تقسیم یې کړو. نو داسې ویلی شو چې دا مساوي کېږي په 800 ملي متره ضرب څه سره ضرب یو متر تقسیم پر څه باندې تقسیم پر 1000 ملي متر سره دا به مساوي سي. په دې ځای کې به دغه ملي متر چې دی دا به د ملي متر سره خلاص 800 به راواخلو په یو کې به ضرب کړو دا به خپله بېرته مساوي سي په چا سره، دا به خپله بېرته مساوي سي په 800 سره. 800 څه سره 800 متره، 800 متره تقسیم پر څه باندې تقسیم پر 1000 باندې، 800 متره تقسیم پر چا باندې تقسیم پر 1000. دغه 2 صفره چې دي دا به د 2 صفرو سره ولاړ سي، دا به مساوي سي 8 تقسیم پر څه باندې 8 تقسیم پر 10 باندې، 8 متره تقسیم پر 10 باندې. اوس چې 8 راواخلو پر 10 باندې تقسیم کو دا به خپله مساوي سي په څه سره په 0.8 متر سره، دا به خپله مساوي سي په څه سره دا به مساوي سي په 0.8 متر سره. دا چې څنګه د کسرونو په تقسیم کې موږ تاسو داسې وایو چې مخرج ته کتل کېږي، په مخرج کې چې هر څو صفرونه وه په صورت کې به په مخرج کې چې هر څو صفرونه وه د اشاریې وروسته په هماغه اندازه سره عددونه دي. اوس په دې ځای کې ګورو په مخرج کې صفرونه څو دي یو دانه دي، نو د اشاریې وروسته به عددونه هم څو وي یو دانه به وي. نو موږ داسې وایو چې 8 متره تقسیم پر 10 باندې مساوي کېږي په 0.8 سره. نو داسې ویلی شو چې که چیرې یو متر چې دی دا مساوي کېږي په 1000 ملي متره سره نو 800 ملي متره مساوي کېږي په 0.8 سره 8 متر سره. دا و د اجزاو په اضافو باندې بدلون او د اضافو په اجزاو باندې بدلون. د اوږدوالي کوم واحدات چې دي موږ کولی شو په دغه طریقې سره ټوله واحدات یو په بل باندې تبدیل کړو. د لینک یا د اوږدوالي چې کوم اجزاوې اضاف وه هغه مو زده کړه چې څنګه کولی شو چې یو په بل باندې یې تبدیل کړو. راځو پسې د ویټ یا هم د وزن واحدات څنګه کولی شو چې د ویټ یا هم د وزن واحدات یو په بل باندې څه وکړو تبدیل کړو. د ویټ یا هم وزن واحدات موږ او تاسو مخکې ویلي وه چې د ویټ یا وزن واحدات چې دی هغه په خپله موږ او تاسو یو د ګرام څخه استفاده کوو او همدارنګه بل چې دی هغه د کیجي یا هم د کیلوګرام څخه استفاده کوو. او دا مو مخکې لا هم زده کړې وه چې یو دانه کیلوګرام چې دی دا په خپله مساوي کېږي په څه سره، یو دانه کیلوګرام چې دی دا په خپله مساوي کېږي په 1000 ګرامه سره، او همدارنګه یو دانه ګرام چې دی دا په خپله مساوي کېږي په 0.001 سره یو کیلو ګرام سره. راځو دا زده کوو چې څنګه کولی شو کیلوګرام په ګرام بدل کړو او ګرام چې دی هغه په کیلوګرام باندې بدل کړو. د دې لپاره چې کیلوګرام په ګرام بدل کړو او همدارنګه ګرام په کیلوګرام بدل کړو نو لکه څنګه چې تېره لوست کې البته په تېر سلاید کې ما تاسو ته وښودله چې د نوټ په شکل سره مې یو نوټ درته درکړي چې لوی واحد په کوچني بدلو څه کار سرته رسوو او کوچنی واحد په لوی بدلو څه کار سرته رسوو. هغه د ټولو لپاره چې دقیق وي د ټولو لپاره موږ کولی شو د هغسې استفاده وکړو. که چېرې زه کیلوګرام په ګرام بدلوم نو دې لپاره د ضرب د عملیې څخه استفاده کوم، او که چېرې زه ګرام په کیلوګرام بدلوم د دې لپاره د تقسیم د عملیې څخه څه کوم استفاده کوم. راځو دې لپاره مثال راخو. د مثال په توګه سره لومړی مثال راخلم. داسې وایم په دې مثال کې چې مثلا 4 کیلوګرامه چې دی دا مساوي کېږي په څو سره په 100 ګرامه سره. 4 کیلوګرامه مساوي کېږي په 100 ګرامه سره.
کله چې 4 کیلوګرام موږ او تاسو په ګرام باندې بدلوو نو داسې ویلی سو چې لومړی باید موږ ته دا معلومه وي چې 1 کیلوګرام مساوي کېږي په 100 ګرام سره. نو داسې وایو چې 1 کیلوګرام چې دی هغه په خپله مساوي کېږي په 100 ګرام سره. 1 کیلوګرام چې دی هغه مساوي کېږي په 1000 ګرام سره. نو که 1 کیلوګرام مساوي کېږي په 1000 ګرام سره نو 4 کیلوګرام به مساوي کېږي په 100 ګرام سره. نو د دې لپاره لکه څنګه چې تیر مثال کې موږ تاسو زده کړل بس کټ ماته هماغه په رقم داسې ویلی سو چې دا مساوي کېږي 4 کیلوګرام به تاسو راواخلئ د 1000 ګرام سره به څه وکړئ ضرب وکړئ. 4 کیلوګرام به څه وکړو راوبخلو دا به ضرب کړو د څه سره د 1000 ګرام سره او همدارنګه بیا به تقسیم کو پر چا باندې بیا به تقسیم کو پر 1 کیلو ګرام باندې. د دې لپاره چې د څه لپاره تقسیم و دې لپاره چې د ګرامونو یو د بل سره څه پوسې خلاص دا کیلوګرام به د کیلوګرام سره خلاص سي نو دا مساوي سي 4 چې په 0 کې ضرب کو دا به خپل مساوي سي په چی سره دا به خپل مساوي سي په 4000 ګرام سره. 4000 ګرام تقسیم پر 1 به بیرته خپل مساوي سي په چی سره په 4000 ګرام سره. نو داسې ویلی سو چې کچېرې 1 کیلوګرام مساوي کېږي په 1000 ګرام سره نو 4 کیلوګرام مساوي کېږي په 4000 ګرام سره. همدارنګه د دې لپاره راځو یو دویم مثال ته چې څنګه کولی سو چې ګرام په کیلوګرام بدل کو. لکه څنګه چې موږ کیلوګرام کولی سو چې په ګرام یې بدل کو همدغه رقم کولی سو چې ګرام هم په کیلوګرام بدل کو. د مثال په توګه سره دغه مثال راخم داسې وایم چې 4000 ګرام چې دی دا په خپله مساوي کېږي په 100 چې سره په 100 کیلو ګرام سره. نو د دې لپاره بیا باید موږ ته معلوم وي چې یو دانه کیلوګرام چې دی دا خپله مساوي کېږي په 100 ګرام سره. یو دانه کیلوګرام مساوي کېږي په 100 ګرام سره. نو 1 کیلوګرام چې دی هغه په خپله مساوي کېږي په څه سره 1 کیلوګرام چې دی هغه په خپله مساوي کېږي په 1000 ګرام سره. نو که چیرې 1 کیلوګرام مساوي کېږي په 1000 ګرام سره نو 4000 ګرام به بیا 100 چې کېږي 100 کیلوګرام به کېږي. دې لپاره به تاسو د 4000 ګرام چې دی دا به راواخلئ د 1 کیلوګرام سره به څه وکړئ ضرب وکړئ. دا به داسې ووایو چې دا مساوي کېږي 4000 ګرامه ضرب 1 کیلو چې ګرام تقسیم پر چې باندې تقسیم پر 1000 ګرامه باندې. په دې ځای کې به دغه ګرام چې دی دا به د ګرام سره څه پوسې خلاص پسې دا مساوي کېږي 4000 چې په 1 کې ضرب کې دا خپله مساوي سي په 50 سره په 4000 چې سره په 4000 کیلو ګرام سره 4000 کیلو ګرامه تقسیم پر 1000 باندې. په دې ځای کې به بیا راسو تقسیم د عملیې استفاده کوو. دغه 3 صفر چې دی دا به د 3 صفر سره خلاص سي دا به مساوي سي 4 تقسیم پر 1 به بیرته خپله مساوي سي په 50 سره په 4 سره. نو داسې ویلی سو چې 4000 ګرامه چې دی هغه مساوي کېږي په چی سره په 4 کیلو ګرام سره. یعنې موږ کولی سو په دغه طریقه سره اضاف په اجزا او اجزا په چی باندې بدله کړو په اضاف باندې بدله کړو. دریم هغه مهم کمیت چې دی زموږ سره هغه وخت دی چې د وخت واحد موږ تاسو ویلي وو چې په فزیک کې عموما د وخت واحد چې دی هغه په خپله سکند دی یا هم ثانیه ده خو ځینې وختونه یې موږ ته دا وخت په دقیقه او همدارنګه په ساعت سره هم راکړي. نو څنګه کولی سو چې موږ دغه ساعت او همدارنګه دقیقې چې دی دا راواړو ثانیو ته یا هم چې شته راواړو و سکند ته راواړو. دې لپاره راځو داسې وایو چې په تیر ویډیو کې مې هم درته ویلي وه داسې وایو چې یو اور یا هم یو ساعت چې دی دا په خپله مساوي کېږي په 80 منټه یا هم 80 دقیقو سره همدارنګه 1 منټ یا هم 1 دقیقه چې ده دا خپله مساوي کېږي په 80 چې سره په 80 ثانیو سره. کله چې موږ ته دا قیمتونه معلوم وي به موږ کولی سو چې په اساني سره یو واحد په بل واحد باندې څه وکړو تبدیل وکړو. د دې لپاره راځو د دې لپاره چې څنګه کولی سو چې یو واحد په بل واحد باندې بدل کړو البته د وخت واحدات. راځو د دې لپاره یو مثال راخلو. مثلا مثال د دې لپاره راځم یو مثال راخلم د وخت لپاره چې مخکې مې درته چې د وخت واحد چې دی هغه په خپله سکند یا هم ثانیه ده. داسې وایو د دې لپاره یو مثال راخلو. لومړی مثال کې داسې وایو د مثال په توګه سره 4 منټه چې دی یا هم 4 دقیقې چې دی دا مساوي کېږي مثلا په 14 سکند یا هم 2 ثانیو سره. د لپاره موږ ته باید دا معلوم وي چې 1 دقیقه 2 ثانیې کېږي. 1 منټ یا هم 1 دقیقه چې ده دا په خپله مساوي کېږي په 80 چې سره په 80 سکند سره. نو که چیرې 1 دقیقه مساوي کېږي په 80 سکند سره نو 4 دقیقې به مساوي کېږي په 2 سکند سره. دا داسې ولیکو چې دا مساوي کېږي. په دې ځای کې موږ تاسو لوی واحد په کوچني بدلو نو یو بیا د ضرب د عملیې استفاده کوو. 4 منټې به راواخلو په 80 کې به څه وکړو
ضرب کو. که چیرې غواړئ دا منټ په دې منټ سره دلته خلاص دي هم هېڅ مشکل نشته. او که چیرې مثلا غواړئ داسې ولیکئ چې 4 منټه ضرب همدارنګه 80 سکنډ تقسیم پر 1 منټ باندې هم هیڅ مشکل نشته. دلته هم کولی شئ چې منټ د منټ سره څپو کې خلاص کړئ. 4 په 0 کې دا څو 4 ضرب 0 به خپله مساوي سي بېرته په 0 سره او 4 په 6 کې به 1 شپږ 2 شپږ 12 شپږ 4 شپږ دا یې هم څو دا یې هم 240 تقسیم پر 1 باندې به بېرته خپله مساوي سي په چی سره په 240 سره. یعنې موږ داسې ویلی سو چې 4 منټه چې دي هغه په خپله مساوي کېږي په چی سره په 240 سکنډ یا هم ثانیو سره. همدارنګه د دې لپاره مثلا یو دویم مثال راخلو. په دې مثال کې داسې وایم چې مثلا د مثال په توګه سره 2 اور چې دي یا 2 ساعته چې دي دا مساوي کېږي مثلا په 2 منټه سره. 2 اوره مساوي کېږي په 2 منټه سره یا 2 اوره مساوي کېږي په 2 سکنډ سره. هیڅ مشکل نشته دواړه اړولی سي. دلته راځو د دې لپاره لومړی دا پیدا کوو چې یو اور چې دی یا یو ساعت چې دی دا په خپله مساوي کېږي په 80 چې سره په 80 منټه سره. نو که چیرې یو ساعت مساوي کېږي په 80 منټه سره نو 2 ساعته به مساوي کېږي په 2 منټه سره. نو دې لپاره داسې لیکو چې دا خپله مساوي کېږي 2 به راسو په 80 کې به ضرب کوو پر 1 باندې به څه وکړو تقسیم به کړو. 2 اوره ضرب څه شي ضرب 80 منټ یا هم دقیقې تقسیم پر چا باندې تقسیم پر 1 اور باندې. دغه اور به د دې اور سره څه پوس خلاص به سي 2 په 0 کې خپله څه شي 2 په 0 کې خپله 0 سي او 2 په 6 کې 1 شپږ 2 شپږ دا هم څو دا هم 12 تقسیم پر چی باندې پر 1 باندې 12 څه شي 12 منټه ولې واحد یوازې منټ پاتې شو نو ټول واحدات یو د بل سره کینسل شو. نو 1 منټ تقسیم پر 1 بخپله بیرته مساوي سي 50 سره په 1 منټه سره. نو داسې ویلی سو چې که چیرې یو ساعت مساوي کېږي په 80 منټه سره نو 2 ساعته مساوي کېږي په 1 منټه سره. اوس که غواړئ چې دغه منټه پسې ثانیو ته واړوئ نو بس ډایرکټ راسئ دا 180 چې دي دا راواخلئ ضرب یې کړئ په چا کې په 80 کې. ولې ځکه چې یوه دقیقه بیا هماغه رقم مثال دی. داسې ویلی سو چې که چیرې مثلا یوه منټ چې دی یا هم یوه ثانیه چې ده دا په خپله مساوي کېږي په 80 چې سره په 80 سکنډ سره. نو 120 منټه چې دی دا به مساوي سي په 100 چې سره په 100 سکنډ سره. نو دې لپاره به تاسو 120 راواخلئ په دې کې به ضرب کړئ او پر دې باندې به تقسیم کړئ. نو داسې ویلی سو چې دې لپاره به راسو 120 چې دی 120 منټه چې دی دا به راواخلو ضرب به کړو د چا سره د 80 سکنډ سره او تقسیم به کړو پر چا باندې تقسیم به کړو پر یوه دانه چې سره پر یوه دانه منټه سره. منټ به د منټ سره خلاص سي 120 چې په 80 کې ضرب کړو دا به مساوي سي په 100 سره 120 به راواخلئ په 80 کې به ضرب کړئ 0 ضرب 0 دی هغه 0 0 ضرب 2 دی 0 0 ضرب 1 دی خپله څه شي 0 شپږ ضرب 0 دی 0 شپږ ضرب 2 دی 12 2 به ولیکو یو محصل وي شپږ په یو کې دا هم څو شپږ په یو کې دا هغه شپږ یو محصل دی هم څو دی هم 9 راځو 0 جمع 0 دی 0 0 جمع 0 دی 0 0 جمع 2 دی 2 0 جمع 9 دی بیرته خپله څه شي دی هم 9 نو دا مساوي کېږي په 9200 چې سره دا مساوي کېږي په 9200 سکنډ یا هم ثانیو سره. که چیرې یو منټ مساوي کېږي په 80 ثانیو سره نو 120 منټه چې دي 120 دقیقې چې دي هغه مساوي کېږي په 9200 چې سره سکنډ سره. دا و هغه د واحداتو تبادله یو په بل باندې چې څنګه کولی شو چې واحدات یو په بل باندې تبدیل کړو. نو د واحداتو په تبادله کې موږ تاسو دا زده کړه چې اجزا څنګه په اضافو بدلولی سو او اضاف څنګه په اجزاو باندې بدلولی سو. د لنګ او همدارنګه ویټ او د وخت واحدات مو یو په بل باندې سره تبدیل کړه او د هغوی تبادله مو زده کړله. نو د دې په خلاصېدو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بیا پورې ښه ورځ او ښه چل.